پاکستان اخر هم افغانستان ته محتاج شو او سوال ته کېناست دا چې پاکستاني سوداګرو د افغانستان په اړه خپل حکومت څخه څه غوښتنه کړې په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه پاکستان چې غوښتل افغانستان خپله 15 صوبه کړي، افغانان خپل غلامان وساتي او د خپلو سوداګریزو بندرونو تړلو سره افغانان وږي وساتي. خو د ولسمشر غني راتګ او ګټور اقتصادي سیاست د پاکستان دا ټولې هیلې او خوبونه په اوبو لاهو کړل. اوس برعکس پاکستان داسې حال ته رسېدلی چې غواړي افغانستان څخه واردات وکړي. تازه خبر دا دی چې پاکستاني سوداګرو خپل حکومت ته ویلي بحران کې یو، اجازه راکړئ له افغانستانه واردات وکړو. پاکستاني سوداګر خپل حکومت ته ویلي چې موږ بحران کې یو او موږ ته اجازه راکړئ چې له افغانستانه میوې وارد کړو. پاکستاني سوداګرو له خپل حکومت غوښتي چې وضعیت بحراني دی او باید اجازه ورکړو ترڅو له افغانستان خپل هیواد ته میوې او سبزي وارد کړو. د پاکستان د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ فدراسیون مشر ملک محمد علي ویلي عمران خان ویلي و چې له افغانستان سره به سوداګري او ټرانزیټ 40 ساعته کوي، خو لا یې خپله ژمنه نه ده عملي کړې. علي زیاته کړې هیڅ وخت له ورته حالت سره نه و مخ شوي او شدیده اړتیا ده چې له افغانستان څخه واردات پیل شي. هغه ویلي که چیرته له افغانستان څخه سبزي او میوې واردې نه شي نو پاکستان کې به د میوو او سبزیو بیې نورې هم لوړې شي. نوموړي غوښتنه کړې چې له افغانستان سره سوداګرۍ کې د سهولتونو د رامنځته کولو لپاره د پاکستان حکومت عاجل اقدام وکړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د پاکستان سره د ولسمشر غني د کامیاب اقتصادي سیاست په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.